یو شهزادګۍ وه بادشاه لور وه یو درې څلور الکان پې مینو هر الک دا خواهش و چې دا زه په واده کوم نو شهزادګۍ د دوی د محبت ته کتل نو انتخاب یې نه شو کولی نو دې درې واړو ته شرط کېښود چې لاړ شئ د 1,00,000 روپو به ماله یو څیز راوړی چې هغه په دنیا کې قیمتي وي بس زه به د هغه سره واده کوم د درې واړو دوستانو وي چې دا خو اسان کار دی ځئ چې ځو کو تا وګټو را دې وړو شهزادګۍ قبول کړو دوستان به شي نو نه یو خفه او که ده وګټله ده به شي او که ده وګټله درې واړه روان شو درې واړه یو علاقې ته لاړو دور دراز علاقې ته موږ د شاه دوبی به والو هغې ته لاړل د یو ځان سره 1,00,000 روپۍ 2,00,000 روپۍ وړي دي یو سړی دی هغه سره یو عین دی عین په دې زمانه کې موبایل ته وایي ښکاري پکې که نه سړی کوم ځای را روان دی کوم ځای دی نو ده ورته وایي چې دا څه شی دی وایي دا عین دی وایي د دې پیدا څه ده وایي دې کې چې ته څوک ګورې یا پکې ښکاري اوس دې زمانه کې په دې موبایل کې ښکاري اوس که تاسو په امریکا کې خپل رشته دار ګورئ او تاسو ته ښکارېږي باقاعده هوټل ته به ځي بازار کې به ګرځي په روډ به ګرځي ښي طرف ته چپ طرف ته ښکاري پکې وایي دا په څو دی وایي دا په 1,00,000 روپۍ بس ده وایي د دې نه قیمتي شی خو بل نشته وایي غست هغه بل ملګری ګرځېده را ګرځېدو نو یو سړي سره جهاز و هلیکاپټر ورته موږ وایو ده ورته وایي دا څه شی دی وایي دې ته هلیکاپټر وایي وایي د دې پیدا څه ده بس خو به دې کې کېنه جو د دې ځای نه بس 2 منټه کې 15 منټه کې به لرې ځای ته رسېد د میاشتو په مسافت باندې دا خو د کار شی دی دا په څو دی دا په 1,00,000 روپۍ یاره د شهزادګۍ به دا خو دا هلیکاپټر واغست هغه بل ملګری ګرځېده چې زه د 1,00,000 روپو څه شی وګورم ګرځېده ګرځېده یو سړي سره دوایي وه ده ورته وی دا څه شی دی وایي دا دوایي ده وایي د دې پیدا څه ده وایي چې بلکل سړی د مرګي او ساه ورکوي د دې نه دې پکې یو خس په دې خوله کې ورته ور واچو او به روغ شي دا خو د کار شی دی وایي دا په څو دی وایي دا په 1,00,000 روپۍ ده وایي راکړه درې واړو ځان له د 1,00,000 روپو سودا واغسته اوس شهزادګۍ به د چا کېږي بیا نو دا یو ملګری دی بل ته وایي تا خو یو قیمتي شی نه دی اخیستی وایي ولې نه وایي عین وایي ته وګوره چې شهزادګۍ څنګه ده او په کوم ځای کې ده هغه چې عین راواغست شهزادګۍ وکته خو ناجوړه ده د مرګ ده هغې بل ته ویې لکه تا چې هغه هلیکاپټر اخیستی دی چې کینو پکې که نه خو اوس در به ورسو که نه دا یو عین په کار راغی شهزادګۍ پکې سي کړه بل هلیکاپټر په کار راغی په هغې کې کېناستل او چې غر د شهزادګۍ خواته کېناستل هغې درېیم ته ویې لکه خپل کار وکړه که نه دوی راوه چې دوی راواغسته شهزادګۍ خوله کې واچوله شهزادګۍ رانیغه شوه اوس دا یو وایي خو زما دا دوایي نه وې شهزادګۍ خو ستاسو نه مړه وه هغه بل ودوی ټیک ته خو دوایي د سره وې خو چې زما د هلیکاپټر نه وې نو بس کې به راتې هغه بل ودوی ټیک ته چې هلیکاپټر هم د کار شی دی دوایي هم د کار شی دی خو زما د عین نه وې تاسو لیدلی نه وې نو سید احمد پاننپوري رحمه الله فرمایل بچو دا دین دقسې څیز دی کو د مدرسینو د مولانو مدرسې نه وې اوس کو مدرسې وې خو تبلیغیانو خپل بچي نه رالېږلې تا به چا ته سبق دی اوس کو تبلیغیانو خپل بچي رالېږلې مدرسې هم وې خو دې عوامو تعاون نه کولی نو تا به څنګه هغه سبق وي پته ولګېده چې دین مشترک دی تبلیغیان پکې خپل کار کوي مجاهدین پکې خپل کار کوي تصوف والا پکې خپل کار کوي شریعت والا پکې خپل کار کوي سیاسی مولان پکې خپل کار کوي د دې نه دین جوړ دی اوس ما او تا به کوسو نو ما او تا کو دا ووایو چې زه خو بس دین دی چې زه به مدرسه چلوم هم به تبلیغ لازم هم به خانقاه چلوم هم به جهاد لازم جوړ ټول کارونه به نه وران شي کو به یو کار کو به یو کار محبت به کو د ټولو سره بس دا زمونږ دین دی کو د تبلیغ وخت راته میلاوېدو تبلیغ نه به ځمه سیروزې نه به ځمه اجتماع نه به ځمه کو نه میلاوېدو تبلیغیانو ته به دوا کوم خدای د تبلیغیانو د تصور نه زیاته اجتماع قبوله کړي ما پکې ګټه ده اوس په افغانستان کې اوس په غزې او فلسطین کې مجاهدین لګیا دي زه څنګه لاړ شم او که زما خو د هغې نه مخکې مې دوی وجني نشم تللی
نو جهاد لو نظم او مجاهدینو ته دوا کوم وزه تقریر نشم کولای زه مدرسه نشم چلولای خو مدرسو والا سره تعاون وکوم پس ما به کې صحیح نو زه په سفر ما تبلیغیانو سره چې تعلق نه ساتو نو بیا وایي کنه د دین کار نه وای لکه د دین کار کولای راځي چې په کوم کار کې لګیای د هغه سره د زړه محبت وکا او دا وایا چې زما دا کار په کائنات کې د ټولو نه غوړه کار دی اوس چې غوړه ورته نه وای زړه وسره نه لګي بیا نه کېږي نو تبلیغیانو د تبلیغ سره زړه لګول دي او ټولو نه ته غوړه نو زګه هلګیا دي کنه سي روز علم دي چې علم دي پلاروم پرې دي مورم پرې دي او خزم پرې دي لو لورم پرې دي ارس پرې دي او مولانا وای چې کو کار دی خو زمونږ دا کار دی چې حلال حرام به ورته خیمه جایز ناجایز به ورته خیمه د ټولو نه بنیادی کار خو مدرسه ده نو چې ته د مدرسې سره محبت کوي او دا د ور سره د پنایت درجه کې نو بیا به ته مدرسه چلای او پیران وای چې کو کار دی خو زمونږ دا کار دی او ظاهر څه شی دی ساده تر ماخه مکه نه په تهجد او فضیلت وایا خو چې څوک د پوسو کې تهجد کوي یاره زه خو سبق وامنو نو صرف تسوانی بل تیرای بل ته صرف فضایل وای په خپل ولې نه کوي نو دا پیران وای چې خبرې ډېرې مکوئ کار ډېر کوئ عمل ډېر کوئ عمل چې د هر ذکر دی واورېدل هغه شروع کړه تهجد کوه اشراق کوه وبین کوه زواید کوه چاش کوه ایامي بیز روزې نیسه او د زیارت روزه نیسه او د پیر روزه نیسه بس فضایل